که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. تروري چای. ها د ترور زوی ته نن لږ څه غوسه ښکاري. الله ولې به غوسه یم؟ ما ته وګوره جلۍ، که بل دلته دې ما ته د ترور زوی ویل چاره دې کوه. تروري وګوره زوی دې ما ته څه وایي. بچیانو لورې ته هم ورته کان ورور ووایه که نه. هو والا زه هم وایم چې کان ورور ورته ووایه. انکه بابا هم ورته ووایه ستونزه نشته. دا دلته څه کوي؟ ته دلته زموږ په کور کې څه کوې؟ کانه ښه ده، هر څه چې کوئ بې کوئ. زه قرارګاه ته ځم. په مخه دې ښه شه کانه وروره. کانه وروره کله چې راتلې یو ځل مارکېټ ته لاړ شه، زما سیتون خلاص شوی. ما ته وګوره، زما سترګې باید یو ډېر وخت لپاره تا ونه ویني، سمه ده؟ زه در سره وځم زویه. لکه چې غوسه شو. هو غوسه شو نو څه وکړو؟ مربا خوښېږي مې. ته یې نه خورې ها؟ دا کور نه دی، باور به کوه الله چې لیونتون دی. پوښتنه مه کوه جګړن صاحب، پوښتنه مه کوه. وایي چې ګیدړ خپله له سیند نه تېرېدی نه شو، بیا یې خپلې لکۍ پورې بار هم تړلی و. سردار مو وشړ، اوس دا دوه لیوني نوره پیدا شول. دا چې تور مړشرانه هیر شول نو په دې سهار کې څوک دومره نه په غوسه کېږي. په خدای باور وکړه چې له سهار راهیسې راته ماشین غوندې لګیا ده. نه تور مرچ اخیستل زما کار دی جګړن صاحب، ته ووایه. ښځه اوس خدیجې ته څه ووایم چې ته لاړه شه وسله پاکه که مهمات ځای پر ځای که او داسې نور. د خدای لپاره ته ولې ماته تور مرچ یادوې؟ توبه توبه. ته څه وایې بایرام بیا ته؟ تور مرچ وایم. تا په دې سهار کې له ورېندارې نه وهل خوړلي دي، همداسې ده؟ هېڅ پوښتنه مه کوه جګړن صاحب، هسې نه هم دا خبرې خو راځي که نه؟ توبه توبه. خو خدای دې خدیجه زما له سره هېڅکله هم نه کموي. یاره بایرامه، زموږ د دواړو اعصاب یې خراب کړي. موټر ته پورته شه چې قرارګاه ته ځو زر کوه. یوه شېبه جګړن صاحب، داسې چې قرارګاه جګړن ایدر موږ ته پته مه دی. هغه مې هېر کړی و. قسم کوم چې اوس به موږ ته پته مه وي. زر پورته شه. زر کوه زر کوه. تو دې په خبره باندې باور کول ګناه ده ملګریه. دلته به په یو ټکسي کې پورته شوی وم، تللی به وم. شفا دې وي جګړن صاحب. ژوندی اوسې بایرام بایا ته بوزوک ملګریه. راشه راشه راځه ګران. حیدر څه خبره ده؟ قسم کوم که د ډاکټر فکر بدل شوی وای 2 ورځې نور هم ساتلی وای تښتېدلم. هیڅ اندېښنه مه کوه، بوس کور ته موږ راغلي یو چې ته خپلې کورنۍ ته ورسوو، همداسې نه ده بایرامه؟ هو والا جګړن صاحب همداسې ده. ملګریه مخکې له تلو نه زه باید په ځان لږه خرچه وکړم. دلته 6 ورځې کېږي چې د روغتون خواړو مې زړه خولې ته راوستی. ډېر نه، 2 خوراکه کلو پاچه، 2 خوراکه کباب، 2 چرګان، 2 خوراکه هم جګر هم دومره. والله ډېر ښه کار کېده، ته رښتیا وایې خو نه کېږي. لامل ما ته ورېندارې امر کړی چې ته باید کور ته بوزم، همداسې نه ده؟ داسې ده؟ همداسې ده. هو همداسې ده جګړن صاحب، ورېندارې امر کړی. زه اوس دا بایک اخلم، ورېندارې ویل چې موږ باید زر تا کور ته بوزو. 10 دقیقې وخت غواړم. 7 هېڅکله هم نه کېږي. 5 که کېدای نو اجازه مې درکوله. 3 امکان نه لري. ځان سره اخلم په موټر کې خورم. داسې هم نه کېږي. بایرامه تومانچه یې در سره ده؟ را سره ده جګړن صاحب. داسې چې د نوم ووله. توبه وباسه جګړن صاحب. همدارنګه کله چې کور ته لاړې ځان دې چمتو که. ماښام ته د ترک هېوادونو د مشترکو ځانګړو ځواکونو د مورال غونډه ده، ټوله ډله پکې ګډون کوو. خبر اوسه. هله جګړن صاحب هله. وږیم هغه دی پلار دې راغی زویه. ځو. ته ماته راشه زویه. ته څنګه یې کبابي؟
ورنداره سلام امانت مو درته راوستم خیر اوسه مننه دننه نه راځئ چېرته نه ډیره مننه موږ دې نه په زحمت ووځو خو یو څه ویل لرم ډاکټر موږ ته ډیر تاکید وکړ دا ملګری مو 2 میاشتې له غوښې نه په ځانګړې توګه له غوښې له سروکړو او غوړو شیانو نه پرهیز دی په ډیره کچه باید مکروني وخوري لوبیا همدارنګه بامیه ګلپي فاصولیا همدا ډول شیان باید وخوري ډاکټر همداسې زه بیا تاته ورورم وایم یوه بله خبره هم شته ورندارې سهار باید جوش کړي زردکې غرمه بې غوړه مستې ماښام هم زموږ د ملګری دی اورلګید په اندازه بې غوړه پنیر دی وخوري ډاکټر همداسې وایي زه ملګریه زه ژوندی اوسې خدای دې درنه راضي شي بریالي اوسئ ځئ دا واخله ورنداره واخله حالا بایرامه جګړن صاحب ماښام 8 بجې به د عسکرو بلاکونو سامانه څنګه ګرانه شوخه هله خدای پامان جګړن صاحب زه یې ورک شئ ګرانه څنګه یې زویه طبیعت دې څنګه دی ډېر درپسې خبر شوی و مور مې چیرته لاړه سلوت رورې هغه ته لاړه زویه یو کار یې درلوده زر بېرته راځي اته دې ډوډۍ وخوره سمه ده زویه سمه ده او نجلۍ ته شیانو ته ګورې نه ویده کېږي که نه ای کله چې ډوډۍ دې خلاصه شوه کورنۍ دنده دې ترسره کړه مور دې وویل په خیر راغلی خوشحاله اوسې ترورې زویه څه دې وکړل څنګه یې وخت دې څنګه تېر شو ښه یم آفرین حاله ډوډۍ دې وخوره وروسته بیا درس ووایه ای زه ډېره اندېښمنه شوم خدیجې څنګه تېر شو هایې ته هم په زحمت شوې ترورې بخښنه غواړم هېڅ خبر هم نه ده والا له امنیتي څېړنې نه تېره شوم په 1-2 ورځو کې پیلوم ای لورې د خدای لپاره له تا نه بل ښه ډاډمن کس پیدا کولی شي بیرام ته دې وویل نه ترورې نه مې دې ورته ویلي یعنې یو مناسب وخت پیدا کړم باید ورته ووایم څه وکړم نو ګرانې هغه خو به ستا کار کولو ته څه ونه وایي نه ترورې څه به ونه وایي خو دا چې زه چېرته کار کوم که واوري نو قیامت به جوړ کړي خو زه جدي یم والا کار کوم که نه لورې مور دې وایي چې زه جدي یم کار کوم که نه شیشه که ده هېڅ ویده نه ستړې کړې که نه ترورې نه ګرانې سایفو یو تکړه سړی دی جنرال صاحب هغه د دې کار له عهدې نه په سمه توګه وتلی شي حسین هم تر ټولو اخر کله چې د کارون په څنګ کې و او بمبارد پرې وشو دا یې ثابته کړه نه زه هم له تا سره هم نظر یم دا معلومه ده چې موږ ته ډېره ګټه رسولې ده اندېښنه مې دې ته ده چې د دې کار له عهدې به هم وځي یعنې یو تکړه سړی دی جنرال صاحب زه خو وایم چې باید په تمه شو چې معلومات راکړي سمه ده دی بې شرف په کرکو کې ډېر شمېر کلي او بانډې تشه کړي دي ښکاره ده چې له مشرانو نه همدا دنده اخیستې ده همداسې ده هغوی غواړي چې نفوس کې بدلون راولي نه غواړي چې په کرکوک کې ترکمنان پاتې شي ټوله کیسه همدا ده هو که لږ هم وي په دې بریالي شوي خو زموږ دنده دا ده څوک چې ترکمنانو ته لاس وړاندې کوي باید لاس یې مات کړو هر څه چې کوي وایي که کوپوزه د دې سړي په غاړه کې رسۍ واچوه نقرې ته یې په کش کولو راوله یو مرمۍ یې په تندي باندې ووله هر څنګه چې کېږي دا سړی له پښو وغورځوه امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب نن ماښام د مورال غونډه ده هو جنرال صاحب ملګرو چمتووالی نیولی دی ښه مو وکړل چې حیدر ته په تمه شو ټوله ډله به یو ځای وي موږ له هغوی نه ډېر څه غواړو ابراهیمه هغوی د مرګ خولې ته ځانونه غورځوي که چېرته په شی هم وي څو حق یې نشو پوره کولی که اړتیا شوه په لیوالتیا سره یې په شا کوو جنرال صاحب موږ هم داسې زده کړي عسکر د هېواد خدمت کوي موږ هم د هغوی خدمت کوو اوس ګورم چې څه کوې وحشي ځناوره لویه بلا درپسې درځي
داسې ووځئ. تمه وکړه. ډېر کلک امنیتي تدابیر یې نیولي قماندانه. له غونډې نه قطار سره وځي، قطار سره بیرته راځي. په ښار کې خو هسې هم نه کېږي، خو هڅه کوو. یو دوه عسکر پیدا کړئ، 4 ساعته وخت لره. که اړتیا شوه پارګوړ کې یو کس ودروه، ټول ځایونه وګوره، خو ماته عسکر پیدا کړه. سمه ده قماندانه. ډوډۍ دې خوړلې؟ نه زه ځم. احمده، هر چا چې محکمه جوړه کړه دولت همغه دی. دا ماهره په دې خبره د کرکو خلکو د پوهولو یوازینۍ لاره همدا ده. محکمه هم مونږ جوړوو، حکم هم مونږ ورکوو، آن سزا هم مونږ ورکوو. اوس نو لاړ شه، ماته عسکر پیدا کړه. سمه ده وروره. جګړه نه کومه ستونزه خو نشته که نه؟ نه ډګروال صاحب، فکر وکړه چمتو یو. سمه ده، ګوره جنرال کوتانه مالته درځي، باید کومه ستونزه نه وي. امرم پرځه کېږي. ځانو بریالی اوسې. ژوندی اوسې ډګروال صاحب. جګړن صاحب برګر راورسېده. ژوندی اوسېدو. څه شی لري؟ ساسج لرونکی ډېر ښه. تاسې ته شړومبې راوغواړم جګړن صاحب. ښه به وشي. چاغدا شه ګرانه، له هغه ځای نه موږ ته شړومبې راوړه. راکه لکه چې تازه دي. دا خلاص که خلاص که. د خیال په څېر ښکاري جګړن صاحب، قسم کوم د خیال په څېر. که خدای نظر ځلې شکر هم وکړم بیا هم کمه ده. هله زر کوه ګرانه. مثلا تاسې له آذربایجان نه راغلي جګړن صاحب، ماښام ته له ډېرو هېوادونو نه لوړ رتبه قمندانان او عسکر راځي. ډېر ښه کار کېږي جګړن صاحب. لږ پام کوه، کاغذي دسمال واخله. سمه ده جګړن صاحب. زه یو څه وایم، زه کله چې دې هلکانو ته تعلیم ورکوم هر وخت دا خبره ورته کوم، هر څه کوم چې دوی پوه کوم. وایم چې د هغه په څېر څنګه چې کالنګیج پاشا جنرال صاحب ته وویل، وایم زمریانو که موږ یو ځای اوسو هېڅوک هم موږ نشي خرابولی. دا خبره حقیقت لري جګړن صاحب. جګړن صاحب وایم چې ستا کال په کلانۍ رخصتۍ کې مې کلي ته ځم. هغه ځای د چکر لپاره ډېر ښه دی جګړن صاحب. ښه خبره ده، همداسې ده. دا خوارکیان ولې نشي تللی ها؟ ځکه چې دوی عادي عسکر دي که نه. زه خو داسې یو تړون کوونکی عسکر یم. سمه ده، پام کوه. اوس خو وشول، بیرته راګرځو. که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. دوهانه یو ملت او دو دولت جګړن صاحب. دا پاکوي او که له کړکۍ نه د لاندې وغورځوم. همدا اوس یې پاکوم جګړن صاحب، همدا اوس. زه دا ځای پاکوم، امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. توبه استغفر الله، توبه استغفر الله. پلاره اکان کاکا مې ویل کله چې پلار دې چمتو شو خبر راکړه چې ځو. سمه ده زویه، سمه ده. هله دننه لاړ شه. او خدیجې اوس د کار کولو خبره له کومه شوه؟ ها ما ته وګوره، زه کار کوم که نه؟ خو اوس ارامه اوسه، لږ منطقي فکر وکړه. ګوره لور مو لویه شوې ده، د ایران د ښوونځي لږ اخیانې موږ د اقتصادي فشار لاندې یو. یعنې که کور ته دوه تنخواګانې راشي بدکار کېږي. بایرامه ګوره موټر به م واخلو. ها سمه ده خدیجې، سمه ده، کار وکړه. ګوره ته چې غواړې کار وکړه، خو له ماشومان نه به څوک ساتنه وکړي. ها زه یې له ځان سره قرارګاه ته بوځم، عملیات ته یې بوځم. دا ماشومان څنګه کو اسامې مه خرابوه. توبه توبه. نه نه، ما له سلواتورو سره خبرې کړې، ښه ستونزه مو حل کړې. توبه استغفر الله. موږ خو هسې نه مغه ډېره په زحمت کړې. د شرم په نوم کوم څه شته که نه خدیجې؟ هغه زما له خولې نه دې خبره ونیوله. یو څه ووایم، ما سلواتورو ته هم دا خبره وکړه. سلواتورو ته مې وویل چې شرم دی. هغې مې وویل چې هغوی زما لمسیان دي چې زه ورنه ساتنه ونه کړم نو څوک یې وکړي. همدارنګه ما ته یې وویل چې تم ډېره تکړه یې، تا نه بل څوک ښه پیدا کولی شي.
سمه ده خدیجې سمه ده کار وکړه سمه ده ته څه کار کوې ها زه خواړه تیاروم خواړه ته خواړه تیار کړه خدیجې په دې کار کې هېڅ کومه ستونزه نشته اندېښنه مه کوه ته دا کار چیرته کوې هغه کې یعنی ستاسو په قرارګاه کې څه ستاسو په تعلیمي قرارګاه کې ستاسو په تعلیمي قرارګاه کې کوم بایرامه هله نو ناوخته شوې بایرامه سمه ده جګړن صاحب سمه ده هسې نه معلومه وه زه یوه زړوره ښځه لرم تومانچه واخلي سړک ته منډه کي اوس نو په قرارګاه کې کار کوي خدیجې په دې اړه خبرې کوو سمه ده خبرې کوو بیا به په دې اړه خبرې وکړو هله ګرانه دا خبره دلته نه خلاصېږي په دې اړه بیا خبرې کوو ورندارې حالا پام کوئ زه خدای مو منشه بیا خبر راکئ پام کوئ سمه ده زو جګړن صاحب توبه استغفر الله حالا زر کوه نو راځه چې ځو بیا خبرې کوو انشاءالله خبرې کوو حالا په مخه مخه شه جګړن صاحب جنرال صاحب راغی سمه ده لومړی بریدمن دقت ملګرو سلام څنګه یې تاسې هم ژوندي اوسئ کېناستلی شئ حیدره امر وکړئ جنرال صاحب پرته له ډول نه واده نه کېږي بیا زموږ منځ ته په خیر راغلی ژوندی اوسئ جنرال صاحب کښېنه زویه ملګرو زه پوهېږم چې ټول له سختې دندې نه راګرځېدلي او ستاسې د قماندان په توګه په تاسې زه ډېر ویاړم که کله کله هم وي داسې یو ځای راټولېدل د یو میز په شاوخوا کې یو څو ساعته ښه وخت تېرول په رښتیا چې ډېر ښه وي دا چې نن ماښام له تاسې سره یو ځای یم ډېر خوشحاله یم تاسې ټول یو له تندې نه ښکلا وو خدای مو زموږ له سره مه کموه خدای دې تاسې د ترک ملت لپاره وساتي دارو مو شه جنرال صاحب دارو دې شي خدا څه دی څه وشول جګړن صاحب ملګري غوښه نشته نه یاره حیدره امرا ګرانه موزیک نشته څنګه نشته جګړن صاحب د موزیک پلار راځي آن مورې راځي جګړن صاحب افسانه حیران بشي حیران ښه ده وګورم صبر وکړه ته دا واخله قربان دې شم ماته لږه کوفته یو څه راوړه زه دلته له لوږې نه مړ کېږم توبه خدایه څوک ده صبر وکړه وبه یې ګورې وروره ګوره چې راغلم بیا ډېر وخت تېروم سمه ده ګرانې لورې نه غواړم خو داسې مه کوه لور جانې بیا دې پلار خفه کېږي نه زه مې پلار غواړم هغه دې راشي ژمنه کوم راځم لورې خو د دې ځای کارونه باید خلاص کړم همداسې نه ده ما ته څه ګرانه موږ یې سبا ته لمانځو تا ته یې منظورونه دې لېږو وروسته چې کله ته راغلی بیا یې لمانځو سمه ده سمه ده زه هم له دې ځای نه لور ته مې ډالۍ لېږم سمه ده ایرم لورې سمه ده ګرانه یو که نه ځان ته دې ډېر پام کوه سمه ده ته ما ته اندېښنه مه کوه تاسې هم هلته خپلو ځانونو ته پام کوئ سمه ده ګرانه ایرام ګرانې لورې د خدای په امان ستا ډېره ښکلوم سمه ده ګرانه موږ دم ډېر ښکلوو پلاره لورې پلار جانه زه در سره مینه لرم زه هم له تا سره لورې زه هم له تا سره ډېره مینه لرم
هلکه ته ولې هر ځل له ټلیفون سره ژړا کوې ها ته څومره زر احساسیاتي کېږي یو کنه ولې ها زه خو نه ژاړم ګرانه همدارنګه ته اولادونه نه لرې په دې نشي پوهېدلی ایرم سره دې خبرې وکړې ما ته وګوره سبا ته هر څنګه چې کېږي زه باید ډالۍ ولېږم که یې ونه لېږم چاره مې کوي وروره د ایرم لپاره زه هر څه کوم ورور ته فکر وکړه چې وشو په اجازه مو جنرال اورم سیفو ډګرواله هغه نن هم دلته و اوهو همدارنګه د معلوماتو له مخې په ځای کې د ډېر وخت لپاره نه پاتې کېږي همدارنګه له ځان سره ډېر کسان ګرځوي سمه ده موږ هغه چېرته پیدا کړو نور معلومات شته والا ډګرواله هغه دلته ډېر نه ګرځي خپل کار زر تر زره خلاصوي هغه بې شرف بیا له پولې نه اخواته وړي که اجازه دې وي زه هم له پولې نه اخواته وړم هغه به پیدا کړم که نه په بل ډول یې نشو پیدا کولی سیفو ته په بشپړه توګه رسوا شوی دا کار به څنګه وشي ډېر ګواښونکی دی ډګرواله زه د حل یوه لاره پیدا کوم بسنه کوي چې ته اجازه راکړې زه له پولې نه تېرېږم هغه سړی پیدا کوم سمه ده سمه ده خو ډېر پام کوه نه غواړم چې ځان له ګواښ سره مخ کړي سمه ده ډګرواله ما ته بیا خبر راکړه ډېر پام کوه صاحب الله بسم الله ته یو ځل دلته راشه وروره مهرباني وکړه وروره په لاس او د برکت شه وروره ما داسې خوندور خواړه هېڅکله هم نه و خوړلي پوه شوې ته دا واخله کښېنه کله چې لږې خبرې وکړو وروره والله سمه ده کوم کسان چې په نیمه خبره پوهېږي زما ډېر ښه خوښېږي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه بشکه
بېشکه دی آفرین دې وي له خدای نه دې قربان شم حیدر کوم څه څکلي تاسې څه فکر کوئ جنرال صاحب انشاءالله بېشکه آفرین یو ځل بیا بیا یې وایه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ زړورو عسکرو انشاءالله زموږ بیرغ به تل همداسې رپیږي او خدای دې تاسې وساتئ عسکرو البته چې ستاسو لپاره یو ځل بیا وایم کارونه څه خبره ده کارونه څه خبره ده څه کوي کارونه ودرېږه کارونه څه کوي هیله کوم ودرېږه دا خو تیل دي نه کارونه ته لیونی شوی څه کوي هیله کوم مه کوه کارونه څه خبره ده ووځئ ځئ ووځئ سام مې په تیلو ولامبولې که نه کارونه نه د یو انسان ژوند چې یو لایټر پورې تړلی وي څومره عجیبه ده که نه کارونه څه شوي ما څه کړي کارونه هیله کوم زه له پیل نه پوهېدم چې ته د روسیې استخباراتو ته کار کوې نه کارونه دا ته څه وایې یو ځل بیا دروغ ووایه چې لایټر در باندې وغورځوم نه یې شم غورځولی ها اوس نو ته له پیل نه د روسیې استخباراتو ته کار کوې او هغوی ته زما په څنګ کې ځای پر ځای کړی که نه ووایه که نه وامې نه اورېدل هو ډېر ښه ما ته یې ګواښ وکړه کارونه قسم کوم زه یې دې کار ته مجبور کړم زه مجبور شوم داسې وکړم په ما باور وکړه له تا سره خیانت کول مې ان په ذهن کې هم نه دي ګرځېدلي هسې نه سمه ده سرګي سمه ده زه نه غواړم چې دا خبرې واورم هسې نام کیسه کې هم نه یم خو په جیب کې مې یوه ځلېدونکې نوې څه کشته